السلام علیکم ملګریو مونږ ریاض افریدی دو د مو د یوټیوب چینل نوما چې دو هغه پلانټس اینڈ گارډنینګ دو دوستانو د مخکې ویډیوګونه په شانته نن به هم موږ یو ویډیو تاسو په خدمت کې پیش کوو هغه ویډیو چې کومه دو هغه د یو نوی ونې په باره کې دو هغه ونه چې کومه دو هغې ته رات کیراني ویلی شي او رات کیراني چې کومه ونه دو د دغې خوشبویي چې دو دا د شپې په وخت کې موږ محسوسولی شو او دغه چې کوم ګل دی دا په سپین رنګ کې وي نورو ونو په شانتې په رات کیراني کې هم مختلف قسمونه وي خو قسمونه چې کوم وي هغه داسې وي چې د ګل د ټولو یو شانتې وي خو صرف د پاڼې د یو بل نه بدالې وي دا تاسو کتای شو مونږ وروستو چې کومه ونه کومه بوټی دی دا د رات کیراني بوټی دی او دا بوټی چې کوم دی کافي ډېر زیات غټیږي تاسو کتای شو ډېر زیات اوچت شوی دی د غټېدو لپاره یا پلنېدو لپاره چې کوم دا بوټی مال وکړي واده وکړي او خور شي نو ضروري دا چې تاسو په دا کې شاخ تراشي وکړو مطلب دا کاټینګ پکې وکړو او کاټینګ دپاره یو ضروري خبره دارو چې تاسو کاټینګ په 12مه میاشت کې وکړو یا تاسو په د بشکول په میاشت کې کومه چې وتمه میاشت وي په هغې کې وکړو هغې به تاسو ته دا پیدا میلو شي چې تاسو ته به د دغو ډنډې میلو شي یا کټینګ چې کومې تاسو وکړو هغې نه تاسو چې انچ ډنډې جوړې کړو هغه تاسو د پلاستیک په هغه تیلو کې ولګوو دغه شانتې تاسو ته به یو نوی بوټی میلو شي دغه چې کوم بوټی دی دغه د نورو بوټي په شانتې مختلف قسمونه وي لکه ما تاسو ته مخکې هم ویلی و چې هر یو بوټي مختلف قسمونه وي خو دا قسمونه چې کوم دي د دغو صرف د پاڼې په بنیاد باندې وي د ځینې رات کیراني پاڼې پلنې وي ځینې نری وي نور د دغو ګل چې کوم وي دا یو شانتې وي بیمارۍ په دا بوټي باندې ډېرې کمې روسي بیمارۍ داسې خاص نه وي و دا بوټی چې کوم دی ډېر زر عمل کوي ډېر زر غټیږي دا اوبو ته چې څومره هم موږ اوبه ډېرې ورکوو دغه بوټي ته دا به عمل زر کوي او دا به ډېر زر غټیږي نو زه هغه ملګري چې کم ملګري د ده بوټي په باره کې اوس را معلومات نه وو پاته ورته نه وه هغو ته لږ ډېر معلومات مو ورکړل امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي دوستانو ته یو عرض هم کوم چې دا ویډیو تاسو وکړو مخکې هم شیر کړو